السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه محمد عباس او تاسو ګورئ الحقیار کمپیوټر چینل. زه نن د 12 نمبر ویډیو سره حاضر یم چې مونږه په تیر 11 درسونو کې د کورورا څه نه څه حصه ویله چې مینیوګانې وي او دغه رنګه ټول بار ته رسېدلي. په هغې کې هم مونږ تیر درس وکړو چې په هغې کې مونږه 2 ټولز وویل. نو اوس به تقریبا مونږ 3 نمبر ټول شروع کوو په دې کې چې دا هم ډیر مهم ټول دی او هغې ته ویل کېږي کرب ټول یعنې کټنګ والا ټول. نو دغه ټول به مونږ وایو چې هغه دا یو ټول دی او بیا ورپسې دغه زوم ټول دی چې کورورا کې زومینګ څنګه طریقې سره کېږي. دغه رنګه بیا پکې دغه پین ټول دغه بیزیر او دغه شیانې مینه دي دا به ټول نن ووایو په دې کې بیا. نو دغه رنګه ما دا یو څو تصویران راوستل، یو تصویر او دغه شیپ مې راوستو چې دې ټول کار دغې سره دی. اول نمبر دې کې لیکلی کرف. ټیک شو، کرف دا موږ سره څه کار کوي؟ دې نه زه دونه زیاته کټ کوم، داسې انټر بټن به کلیک کړم دونه به راکټ شي. که ستاسو خیال کړی دا هم ورسره ختم شو چې دا اوس کله ختم نه شي، چې ته غواړې نو دې باندې به کلیک کړې او بیا به راشي دې باندې به کلیک کړې او را به شي دلته دې نه به دا کټینګ داسې وکړې. ټیک شو، اوکې. یا مثلا دې کې زه منځ کې داسې یو ځای راکټ کوم. ټیک شو، ټیک شو. نو دغه رنګه کټینګ موږ دې کې کولی شو. بل دې کې موږ سره په 2 نمبر باندې دا ټول دی چې د دې موږ سره داسې کټینګ د ګورئ زه یم چېرې دا غاړه داسې کټ شي، داسې راشي، بیا داسې راشي، بیا داسې، بیا داسې، بیا داسې، بیا داسې، دغه رنګه دې سر ته بیا واپس راورسوي. ټیک شو، نو دا داسې په اسانه باندې لږ دا نه اپلای کېږي، دا به ته لږ شان داسې دغه کې ګورئ. دې ځای ته به ښه پیکس راشم زه. دې نه مخکې هم دا ما یو څو ځله وکړو خو لږ شان په ګرانه باندې وشو، څه حساب دی. او د دې داسې خاص کار هم نشته، دې کار دا نور ټول موږ سره کوي. پین ټول شو، دغه نور ټول شو، دغه به انشاءالله اوس وایو. ټیک شو، ټیک شو. دا دغه رنګه کټینګ کوي، تاسو وګورئ داسې غرونه غرونه غوندې کوي ترې راواغېستل. نو دې طریقې سره دا ټول هم موږ سره کټینګ کولی شي. ګورئ دلته او بیا دلته نو داسې کټینګ یې وکړو. کله کله لږ شانې ګران شي سړي ته او کله کله سم اساني. ټیک شو، ګورئ دلته او واپس بیا دلته. نو دغه رنګ دې طریقې سره دا ټول کټینګ کوي. بل موږ سره دا ټول دې ځای باندې چې کړو داسې شیپ کې په اسانه سره کار کوي. وګورئ دې نه تاسو داسې رنګ کټینګ شئ کولی، دلته به راشئ او دې ځای کې به داسې شئ، بیا داسې، بیا داسې، بیا دلته داسې، بیا دلته داسې. نو دا وګورئ دغه طریقې سره هم موږ دغه څیز نه یو حصه راکټ کولی شو. دغه رنګه موږ سره بل دا ټول دی چې دا موږ سره دې باندې کله داسې کړو نو دا موږ سره دا شیز ختموي، مطلب کټینګ یې مکمل دی ځای نه ختموي. بل موږ سره دا ټول دی چې دا مثلا زه یم چېرې دا سټار دې ځای نه ختم شي. ګورئ ورته نه اول به راشي دلته به کلیک کړي، بیا به راشي دې له او بیا به راشي. ګورئ دی موږ سره ختم کړل. دې شو داسې دغه رنګه داسې هم کولی شي چې دلته کلیک کړي بیا دلته کلیک کړي. ټیک شو، دغه رنګه دې کې داسې دا غاړه له داسې خرابې کې لږې لږې پخوانی غوندې کې تصویر ته جوړ کړي داسې. ټیک شو، نو تاسو دې بار طریقې سره یو شیز یا یو نښه یا یو بل څه شی کټ کولی شئ. دې ته راشئ، ګورئ ټیک شو. دا وګورئ مختلف طریقې موږ دلته کولی شو. یا مثلا تاسو چېرته یو نقشه وغیره جوړوئ په هغې کې سین بین وباسئ، نو مثلا دې ځای نه شروع شي داسې او داسې داسې کې او په دې سره داسې ختم کړي یو سین غوندې کې راغلی. نو دغه رنګه دا ټول هم وشو. بل موږ سره دې کې دا هغه دی څه ورته وایي زومینګ، دې ته زوم ویل کېږي، دې ته پین ویل کېږي. نو دا دواړه زومینګ ټول مطلب دا دی چې دا زه دونه را زوم کوم ځان ته دا دې به را زوم شي. ټیک شو، او یا مثلا دومره زوم کړم. بیا دلته کې دا دې ټول اپشن ورکړي دي چې کوم طرف ته ته زوم کې، او یا مثلا ټول سکرین راغواړئ ځان ته. د دې ټول هغه مې ورته ویلو چې شفټ F4 دی. ټیک شو، بل دې کې موږ سره هغه دا دی چې د دې شارټکټ دی. ګوره دلته کې پرې رام شي انشاءالله
د دې شارټ کټ دی شیفټ او F2 ټیک شو، یا مثلا شیفټ F4 دی او یا صرف F4 ټیک شو. F4 یعنی دلته ورکړی دی دا دی صرف F4 یې ورکړی دی. بل دی کې موږ سره شیفټ F2 دی چې دې کې مثلا موږ صرف شیفټ F2 سره دا یو کوم شي چې موږ کلیک کړی هغه به زموږ ته رانږدې کېږي. بل دی کې موږ سره دغه اوټ زوم دی او دغه را موږ سره دا زوم دی او دا داسې زومینګ کوي دا داسې کوي ټیک شو. دې باندې کلیک کړم او یا مثلا دې باندې داسې ټیک شو. نو دغه رنګه زومینګ هم داسې شو پکې. بل دی کې موږ سره دا ټول دی چې دا هم موږ سره دغه ځای نه یو لیکې راغونډې کې راکړي، دا اکثر ډیزاینونو کې په کارېږي داسې. نو تاسو وګورئ یا مثلا چېرته چمن مومن داسې جوړولي یا داسې غرونه جوړولي په ډیزاین کې، هغې کې موږ سره دا په کار راځي ټیک شو. داسې راشي او بیا داسې او بیا داسې دغه رنګه دا یو ډیزاین جوړ شو. نو اوس دې له منځ کې رنګ ورکولي یا بل څه ورکولي هغه تاسو ته مخکې راځي دلته دې ځایونو کې ټیک شو. بل دی کې موږ سره چې کوم دی هغه دا ټول دی چې دې نه موږ داسې یو نیغه کرښه راغستلې چې کله شفټ بټن سره کلیک کړو ټیک شو. شفټ او کنټرول دا نیغه ځي، بالکل نیغه به ځي، یا چې په بره به وځي بالکل به نیغه ځي ټیک شو، یا چې په داسې مایلېږي یا چې په داسې ترس باندې بیا ټیک شو، یا په دلته په ترس بیا. خو چې داسې د دې بټن اوسه ونیسي او سیده بیا کږه راځي، خو شفټ بټن چې اوسه ونیسي بیا سیده ځي. دا هم زموږ سره ډېرو ځایونو کې کار ورکوي. دې نه موږ بیا داسې ډبل کلیک سره نورې فایدې هم شو اخیستی. هغه کنورټ ټو کرب مسله ده، دا وګورئ داسې مسالې دې ځای نه موږ اخیستلی شو. دا مې داسې وکړو او اوس به زه راشم دا به دې ځای نه داسې ډیلیټ کړم او اوس به راشم دې ټول دلته به داسې کلیک کړم ټیک شو. دا به داسې واپس کلیک کړم او دا به باټم ته راولم او باټم نه بیا داسې کړم. نو وګورئ د دې کرښې په مدد سره موږ ته دا ډیزاین رامخته شو چې دې ته اوس تاسو دې ځای نه کلرز وغیره ورکولی شئ. دغه رنګه دغې کرښې په مدد سره موږ نور هم ډېر کارونه کولی شو ټیک شو. نو دغه رنګه دا وګورئ دا هم زموږ دا ډیزاین جوړ کړو. تاسو دې نه نور ډیزاینونه هم جوړولی شئ. داسې کلیک کې ګوره ورته او دغه رنګه ډبل کلیک بیا راشم دلته کلیک او بیا دلته بیا داسې یو ځل بیا ډبل کلیک ټیک شو. بیا دغه رنګه نو مثلا ګورئ دا چې کله تاسو دې نه داسې راواړوئ داسې ګورئ او اوس راشئ دې ټول ته دلته کې دا داسې وکړئ نو تاسو ته به د دې په حساب سره کټینګ وشي. اوکې دغه هم موږ سره وشو. بل دی کې موږ سره دا ټول دی چې دا هم دغه رنګه کټینګ کوي ګول دغه یو شیپ موږ سره راولي. ګورئ ورته داسې نه دې په مدد سره هم موږ ډېر شیونه جوړولی شو. بیا پې اپلای کوئ ټرای چې کوم ځای کې پکارېږي. پین ټول ډېر لازمي ټول دی. دې سره موږ کټینګ د دې په ذریعه هم کولی شو. ګورئ زه دا شیز کټ کوم ګوره دې ځای نه داسې رابشم دلته ټیک شو. او اوس به دې باندې کلیک کړم شفټ بټن سره او دلته نه به دې نه داسې دا ځای کټینګ کړم. ګورئ دې ما سره دا شیز دې ځای نه را کټ کړو. اوس به دې دا څنګه برابروم دلته راشم دې ټول دا به داسې دا غاړې ماړې به دې نه زه داسې دغه کړمه ختم کړم. نو دا ما سره ښه مزدار شیپ راشي. اوکې دلته دې دا به دلته راولي او دا به داسې راولي. اوکې نو دغه رنګه بیا دا مخکې وایو د دې کار لپاره نو د پین ټول موږ سره دا کار دی چې د دې په مدد سره موږ ورته داسې کرښې هم شو وایو داسې ووایلی شو ټیک شو. یا مثلا موږ دلته داسې کوو دا وګورئ داسې یو ډیزاین جوړ کړي دې په مدد سره مزدار ډیزاین یم کرښې وښویې ټیک شو. نو دا موږ سره دا کار کوي. بل دی کې موږ سره دی دا ټول چې دې ټولو کرښې دي پوه شوې به دا داسې بیا داسې بیا داسې بیا داسې بیا داسې ټیک شو. نو دغه رنګه دا ټول موږ سره دا کار کوي دلته. اوکې او بل موږ سره چې کوم دی په دې کې هغه
دا ټول دی چې دا هم دغه کرښې مرښې موږ سره وښیي، خو هر یو مختلف کرښې وښیي. تاسو ته سوچ وکړئ بیا دې کې بل دلته موږ سره هغه دا 3D دی، دا خو بس موږ سره دغسې جوړوي. مثلا کوم ځای کې داسې پکار وي یا داسې پکار وي یا داسې پکار وي، نو دغه رنګه دا ځای نه هم موږ وویله. بل لیک موږ سره دا شی دی، داسې مارک ټول داسې اوکې، دغه رنګ دی نه موږ دا هم کولی شو. نو انشاءالله دا ټول بس دی، پر نور به انشاءالله روانه ویډیو کې وایو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.